بسم الله الرحمن الرحیم په کولډرا پروګرام کې 5 منټ کې بل موضوع څخه پدې کې د پرنټ میچ په نوم ده. پرنټ میچ دا کار کې فرض کې تاسو په اداره کې کار کوئ او تاسو کارتونه لرئ. یو کار ډیزاین کوئ او د غینه مطلب ټول کارمندان ته اتومات کارتونه ورکوئ. یا یو سرټیفیکیټ تاسو ډیزاین کوئ، تاسو غواړئ د سرټیفیکیټ ټول کارمندان څنګه شي اتوماتیک خپل راشي. نو دې لپاره څه کوم موږ راځو امپورټ ته راځو او په دې کې زه یو تصویر اضافه کوم. ډیسکټاپ سر ته رالم او ډیسکټاپ سر کې 11 پورې موږ سره یو تصویر شته ده، په دې کې دا مې اضافه کړي. یو آی ډي کارت شته ده موږ سره شته که نه. آی ډي کارت ته به دقیق اندازه ورکوي. سانتیمتر ته راځم، سانتیمتر کوم چې ما ته آی ډي کارت څو که 3.5 همداسې وکړه نه په څو کې که راته 2.25 اوکې به یې کوي. صحیح شو؟ ښه دا موږ د دغې دپاره سایز ورکړو، د ورقه واخلئ بېرته دغې ته واړوئ، روټیټ او لنډسکیپ بدل کړي ورته داسې. دا ورقه صحیح ده، دا تصویر ډېر غټ ده، متوجه 11 سانتي متره ده. نو دا هغې سایز ته برابر کوي. بس همدې ما کلیک وکړو، دې ته سایز ورکړي داسې. دې ته سایز ورکړه 3.5 په څو کې آی ډي کارت لپاره سایز نارمل که نه 2.25 اوکې کوي. وشو که نه؟ دا ته برابر کوي. دا به سلیکټ کوي، شیفټ F2 به وخی، زوم به یې کوي. سایز برابر شو که نه؟ خپل برابر شو. زه غواړم دغه کارت ما جوړ کړی خپل ټول کارمندان چې ما سره فرض کړه 2 دي 3 دي 4 10 100 کسان دي اتومات راته جوړ شي. اتومات څنګه شي جوړ شي؟ نو راځم په دې کې فایل باندې کلیک وکړئ او فایل تاسو راشئ پرنټ میچ ته راشئ، کریټ ا نیو لوډ. موږ سره پخوانی ډیټا نشته که نه، زه غواړم یو نوی میچ فیلډ جوړ کړم. نیکسټ به واخلئ. کم فیلډونه پکې راشي. که تاسو فکر وي دې کې یو د کس نوم راوړو، مقابل د مرکز راوړو، وینې ګروپ پکې راوړو. دا درې شیان پکې کوو ذکر کوو. زه لیکم ما ته راوړه، په دې کې نوم راته راوړه، نوم راته راوړه. دا یو فیلډ شو زمونږ. دا موږ سره څه شو؟ یو فیلډ شو. بل لیکم چې مرکز، چې لیکم مرکز، دا مې اضافه کړ. او بل لیکم چې د وینې ګروپ، وینې ګروپ لیکم داسې کړ. دا درې فیلډونه چک کړه، اټمه کړه او بعد یې نه چک کړه، نیکسټ هم واغسته. نومونه چیرې ستاسو سره؟ دا کوم کسان ته تاسو د کارت جوړول غواړئ نومونه چیرې؟ یو کس فرض کوي، یو کس موږ سره فرض کړه زاهد ده، زاهد الله ده. کوم مرکز پورې تړلی ده؟ لیکم چې اول مرکز. کوم مرکز؟ اول مرکز. وینې ګروپ چې ده پښتو ته هم واړو، بیا د انګلیش ته هم واړو، او پازیټیو نیو. بل کا څوک ده؟ یاسین ده فرض کوي. څوک ده؟ یاسین ده. کوم مرکز کې ده؟ دریم مرکز نماینده ده. مثلا وینې ګروپ چې ده بی پلس ده، مثلا ژبه بدله کوي او بی پازیټیو. بل کس اضافه کوي. زه به څو کسان څه وکړم چې خلاص شي ده. بل کس څوک ده؟ فرض که حضرت عمر ده. دا مې لرې که حضرت عمر نوم ولیکه، حضرت عمر. کوم مرکز کې ده؟ دوهم مرکز کې ده. او وین ګروپ چې ده د دې وین ګروپ چې کوم ده ای پازیټیو ده. نو تاسو څومره کسان چې ټول کسان څنګه کوي جوړ کړئ. نیکسټ پې کې دی نه بعد او فینش پې کوي. چې کله فینش که تاسو چې انزرټ فیلډ نوم راته اضافه که. چیرته اضافه که؟ نوم. دا به واخلئ لکه مایلمر چې موږ په پروګرام کې ویلو. پیادم شو که نه؟ نوم به اضافه کړئ، داسې به ساحه وړوکی کوي تر څو ته منظم توګه باندې نوم په دې کې څنګه شي ځای پر ځای شي. دا واخلئ او ته نوم دلته راته راوړه داسې چې څونه سایز تاسو پکار وي په هماغه ځای دلته برابر کوي. بل ماده چې اضافه که وینې ګروپ ماده اضافه مرکز اضافه که او انزرټ به یې کوي. د انزرټ څخه وروسته مرکز به مرکز برابر کوي او داسې به سایز وړوکی کوي داسې او داسې به یې کېږدئ. متوجه یاستئ؟ داسې به برابر کوي چې څومره تاسو دقیق کار کوي مسو ښایسته جوړې کوي. او بل مقصد چې ده به کې یو بل د وینې ګروپ و انزرټ به کوي او وینې ګروپ به واخلي داسې سایز به یې وړوکی کوي هلته ځای پر ځای به کوي داسې وینې ګروپ. تاسو به دقیق سایز ورکړئ چې کوم سایز تاسو خوښ وي. همدارنګه راشي تاسو دا انتخاب کوئ. فنټ هم بدلولی شئ. فرض که پښتو لیکل دي، زه غواړم چې مناسب فنټ ورته راشي. نو ته لیکم چې ما ته پښتو ایریل فنټ ورته ورکړه، دې بل ته هم پښتو ایریل ورکړه. صحیح شو؟ دا فنټ ورکړه او دغه نوم چې کوم ده دې ته هم پښتو ایریل فنټ استعمال کړه داسې. دا مو وکړه که نه؟ زموږ کار خلاص شو. پرنټر چاپوئ که نه دا فیلډونه ایډیټ کوئ. زه هم چې امکان ما ته ډایرکټ چیک کړه میچ نیو ډاکومنټ یې کړه، نوی ډاکومنټ ته میچ کړه راته. نو تاسو وګورئ یو کس زاهد الله په نوم شو. چا په نوم شو؟ مرکز کوم ده؟ دا فنټ کې لږ مشکل شته ځکه ګډوډ راغلی شو. مرکز کوم د اول مرکز ده او وینې ګروپ چې ده او پازیټیو. دا یو شو که نه موږ سره. بل ته راسو. بل یاسین دپاره ده.
کوم مرکز ده دریم مرکز او وین ګروپ چې ده بی پوزټیو د انګلیش او پښتو دی کمپلیټ لږ مشکل څه ذکر شي او بل څه دریم کس کوم واغ حضرت عمر د دویم مرکز والا او کوم ګروپ والا A+ وینه وا نو دا موږ په دې کې پرن مرچ کتا سو بیا د لوټ کول غواړي نو کسان څه کول غواړي په دې بیا کلیک وکړو نو هم مخکې لاړ شي پوه نه شوي نو دې لپاره که تاسو غواړئ چې لا ښه شي دا بس ټول انتخاب کړئ او فنډ ته بیا راشئ ورته چې ماته پښتو فنډ کې اضافه کړه اوکې مه کړه چې اضافه کړه پښتو فنډ پښتو فنډ ورکړه داسې دا برابر کړئ او دا په دغه فرق شته پکې لږ دا فالتو لږ څه ده دا بس ډیلیټ کړئ پوه نه شوئ اوکې باندې دا مو څه پرې کړي مطلب اتوماتیک د خپل ټول کاربندات ته کارونه شنجولی شي